راځئ چې نن ته په امریکا کې د موټر اخیستلو او خرڅولو طریقه وښیم. ویډیو در سره پوره وګوره، شاید په کار مو راشي که سبا امریکې ته راغلی. چې کله مو ویډیو پوره ولرئ نه پس بیا په اخر کې زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو زما نورو ویډیوګانې وګورئ، همدا رقم معلوماتي ویډیوګانې. نو په امریکا کې د موټر اخیستلو او خرڅولو طریقه. اول د خرڅولو طریقه ګوره، دلته 115 قسمه طریقې دي خلک استعمالوي کله چې خپل موټر خرڅوي. یوه طریقه دا ده چې په خپل موټر په شا ولیکي چې فور سیل او ورسره خپل موبایل نمبر ولیکي. نو په لار روان وي بس څوک په شاته کال وي چې وروره ودرېږه ستا په شا درسم دا موټر دې زما خوښ شو که ما یې خرڅ کړه. نو یوه طریقه دا دی. دویمه دی په فیسبوک کې واچوه، فیسبوک هم خرڅېږي. درېیمه دا دی چې لاړ شه کوم کمپنۍ ته ورشه، کوم ډیلر شاپ ته ورشه ونیې واله. خو چې ټول نه ښه طریقه زه ته ښایم چې کله موټر خپل خرڅوي نو راشه دې کمپنۍ ته، کارمیکس کمپنۍ ته، ډېره ښه کمپنۍ. دوی هم اخلي هم یې خرڅوي، خو خرڅولو لپاره دا ښه محفوظه او سیف ځای دی. که دا کوڅوي خرڅوي شاید چې څوک یې درنه وتښتوي یا که کوم بل چېرته ځې یا په فیسبوک کې خرڅوي نو فراډ درسره کېدلی شي. خو ټول نه سیف او محفوظه چې دی دا کارمیکس کمپنۍ ته راشه، دوی هم اخلي هم یې خرڅوي. خو شوکه چې اخلي دلته ما اته کلونه تجربه درته وایم، دلته اخلی ما دلته زه 8 کلونه راځم، تېر 8 کلونه ما دلته کله اخیستی نه، ځکه دوی پرایس چې دی قیمت چې دی ډېر لوړ وي. او هغه موټر چې ته یې پرې خرڅ کړې سبا در راشي هغه موټر په تا باندې خرڅوي په $2000 ګرانه. نو اخلي دلته ما شوکه همیشه دلته خرڅ کړه. راځئ چې تاسو د دوی موټر وښیم چې دوی کله خرڅوي نو دوی سره کمې خرڅوي. ګوره دا اوس ګیر چاپېره موټر لري دوی خرڅوي، نو بیا په هر موټر باندې خپل حساب کتاب یې لیکلی څومره مایلیج دی، کوم کال دی، څومره پرایس دی. چې ګیر چاپېره ته چې راشي که اخلي هر قسم موټر دلته موجود دی. 50,000 نه تر 80,000 پورې موټر دلته میلاویږي. واحد نشي چې امریکا کې چې کوم موټر اخلي نو کارمیکس کمپنۍ ته راشه. زه چې دغه ګندګیر موټر ته وایم، دلته زه ګندګیر موټر ځکه وایم چې اکثره چې په امریکا کې خلک چې کوم خلک دا موټر چلوي نو ما اکثر ډېر سپیډ کې بوځي او زیاتره ما تر څومره چې پورې لیدلي دي هغه خلک دا موټر چلوي چې په نشهیي توکو ککړ وي، نشهیانې چلوي، ځکه درته ګندګیر موټر وایم. او بیا په دوی ټول باندې خپل حساب کتاب یې لیکلی دی. اوس دا یو چې دی په $38,000 وایي، تقریبا په $39,000 یې وایي. او بیا مایلیج وایي دومره دی پې، او ټول حساب کتاب یې لیکلی دی. او بیا دغه یو دا په $10,000 وایي. په دې کوم کاغذ مغازې نه دی لیکلی، دا مطلب دا چې دا تیار نه دی خرڅولو ته یا تر اوسه پورې. دا ګندګیر موټر و، دا ګندګیر موټر په څو وایي؟ دا په 90,000 وایي. همداسې ښکته پورته پکې ځه، هر رقم موټر چې دلته شته دی چې کوم ستا خوښ وي. دا په 20,000 وایي، 21,000. نو ګیر چاپېره ګوره تقریبا 2-3 موټر دلته موجود دي په دې وخت کې. نو چې دې خوښ شو دننه لاړ شه، واپس یې دی ورته ورسره کښېنه، خبره ورسره وکړه چې که خرڅولو کې ورسره جوړ شولې یا که په اخیستلو کې ورسره جوړ شولې نو تقریبا 1 ساعت کار دی، په 1 ساعت کې دې خلاص کړي. که دې خرڅولو په هغه ساعت کې درته چک درکړي یا که دې اخیستلو په هغه ساعت کې ورته روپۍ ورکړه ځه کور ته موټر وړه. دا وه په امریکا کې د اخیستلو